د یاد وزارت ولایتي محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقونو اړوند 124 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 66 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 10 د غیر شرعي نکاحګانو، 14 د ولور، 11 د نفقې ورکړې، 4 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابره شوي او پاتې 6 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 11 لویې دښمنۍ او 49 وړې شخړې حل کړي دي. د غراض د امر بالمعروف وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 8 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو هټیوالو سره 118 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو د هیواد په کچه له ځایي خلکو سره د عامه ذهنیت د سمون، اسلامي نظام د ملاتړ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه په دې اونۍ کې نږدې 500 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا